السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، لومړی تاسو د دغه عالم خبرې واورئ، بیا زه تاسو ته یو څه خبرې کوم. عزتمن الله جل جلاله په اوله سبیرا کې د انسان تقسیم کړی دی. یو مومن کافر مجاهر دی. کافر مجاهر ذکر الله جل جلاله په دوا آیتونه کې کړی دی. کافر مجاهر هغه کافر ته ویلی کېږي چې عقیده یې هم د کفر وي او په خوله باندې هم اقرار د کفر کو، او بل منافق ملحد زندیق دی. دا هغه انسان د عزتمنه چې د اسلام په لباس کې د کفر مدد کی، لکه د پاکستان حکومت چې دا د اسلام په لباس کې د کفر مدد کی. دا منافق دی، ملحد دی، زندیق دی. دې ذکر الله جل جلاله په 14 آیتونه کې کړی دی. الله جل جلاله فرمایي چې دا خلک شعور نه لري، یعنی دا مطلب چې په ځناور کې شعور وي، دا خلک په خرا په خنزیر او په سپینه نه بدتر دي. عزتمن میش د جلسې د خربولو د کورنۍ غلي قسم مې د پخدای وي چې د مسلمانو سره کوم ظلم شری دی، کوم زتای شری دی. مسلمان وترددل، وزوردل، په شهادت ورسېدل. شیخ نصیب خان په شهادت ورسوه، مفتی نظام الدین شمزی رحمت الله علیه په شهادت ورسوه، شیخ سمیع الحق په شهادت ورسوه، د مفتی سیف الله فتوا دو، د شیخ شیر علی شاه فتوا دو، د شیخ حماسی فتوا دو، د شیخ عبدالسمیع الغزنوی فتوا دو، د مفتی محمد زاهد عزیز خیل فتوا دو، د شیخ سقیب فتوا دو چې د پاکستان جهاد فرض جهاد دی، فرض عین جهاد دی. د ټول علماء کرام په دا باندې فتوا دو. همیش د سټیټ نه علماء کرام چک شول. دا بزدلي دو، دا بزدل علماء کرام دي. دا په اسلام ته وفادار نه دي. دا د کفر نه ډارېږي، د خدای جل جلاله نه ډارېږي، دا د کافر د زنځارې نه ډارېږي، د دغه ظلمونو د زنځارې نه ډارېږي، د فرشتې د کوړې نه ډارېږي، د یغې کورسۍ نه ډارېږي. قسم مې د پښتو وي چې د قیامت په ورځ دا ملایون جواب ورکوي. مو د په یخ ذات باندې قسم وي چې د یخ په قبضه کې د مو روح دی چې دا ملایونو جواب ورکوي. دغه فتوا وه چې د پاکستان جهاد فرض دی. نن چې زه دا خبره که دی ورته سټیجه پرېږدي، بزدله شوي دي، بې ایمانه شوي دي، ایمانونه یې کمزوري دي. همیش سره کتابونه موجود دي. د مفتي سیف الله فتوا موجود ده، دې استوزونې فتوا د همیش سره موجود ده، ویس موجوده، د مفتي ندیم درویش فتوا، د شیخ ګل محمد څه فتوا، د قاري شعیب څه فتوا، د مفتي طاهر څه فتوا، د مفتي غفران څه فتوا په میډیا باندې چیلنجونه ورکړي دي. شاه عبدالعزیز په لال مسجد کې د پاکستان په ځای کې 2 ورځې مخکې د تحریک طالبان پاکستان جنډې پورته کړي دي. خپل طالبان ته د تحریک طالبان پاکستان ولګوه چې د پاکستان په جهاد باندې چا اعتراض وي، ملایونه ټول مخته شي، مناظرې میدون ته جوړ کړي، د مباهلې میدون ته جوړ کړي، میش ورته ویلي چیلنجونه ورکړي چې حق دغه عالم خبرې به تاسو اورېدلې وي. دا په پاکستان کې یو عالم د پاکستان په ملک کې د هغوی د نظام، د هغوی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې کې دغسې د حق خبرې کړي دي. خو لیکن یوې خبرې ته که موږ او تاسو پام وي، په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې د دغه عالم نه شاته چې کوم خلک په منبر باندې ناست دي، په سټیج شاته ناست دي، په سټیج کې ناست دي، هغه کسان د دې ځای نه تښتي. دومره بې غیرته خلک یې هلته کېنولي دي چې هغه د دې ځای نه تښتي چې دی صرف د حق خبرې کوي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي افضل الجهاد کلمة الحق عند السلطان الجائر. بهتره جهاد چې دی د ظالم په مخ کې د حق کلمه ویل دي. نو دغه یو نر ملا ډېره د حق خبرې کړي دي او ډېر یو نر جهاد یې کړی دی، خو لیکن د شاته بې غیرتان هغه تښتي او د جلسې میدان پرېږدي. ولې چې د حق خبرې کوي، ولې چې د ظلم په مقابل کې غږ پورته کړی دی. زه نه پوهېږم چې دوی څنګه علما دي، څنګه ځان ته د عالم لقب ورکوي. عالم خو باید حقګویه وي، باید د هر ظلم په مقابل کې حق ووایي. اما دوی دا څه چې حق ووایي، د حق ویلو په وخت کې کینستی هم نشي، د حق ویلو په وخت کې د میدان نه هم تښتي.
نو دومره بېغیرتوب دا خو د عالم سړي سره د ملا سړي سره نه ښایي. عالم خو باید نر وي، غیرتي وي. عالم خو باید داسې وي چې هغه د وخت یو ظالم ولسمشر ته، د وخت یو باچا ته مخامخ ووایي. لکه 20 کاله چې په افغانستان کې په علماو باندې ظلم کېدو، خو لیکن عالم د حق خبره چوف نه کړه. د کفر په مقابل کې، د ظلم په مقابل کې مخامخ غږ پورته کوو، بلکې تر ولسمشره او تر نورو ته یې مخامخ وي چې تاسو غلامان یئ، تاسو د خپل وخت نه یئ. او دلته په افغانستان کې مو دغه کارونه د شریعت خلاف دي. نو عالم باید دغسې حقګویه وي، خو لیکن نه داسې چې هغه تش په نوم عالم او د جلسې په وخت کې، د ډوډۍ په وخت کې پاس په سټیج باندې ناست وي، او چې حق خبره واوري نو بیا د میدانه تښتي. السلام علیکم.